پیښور ښار کې موجود یم. دا بازار ته راغلی یم، سسته بازار ته، کوم ځای کې چې په مناسب ریټ باندې ښه پراډکټ ښه سامانونه چې دی تاسو ته میلاویږي. دا وګورئ ماشاءالله څومره ښایسته ښایسته کوټونه په دې کې چې دی موجود دي. دلته کې امپورټډ سامانونه هم راځي او تاسو ته په ښه ریټونو میلاویږي. در د دوبۍ والا دی واصل شی میلاویږي او په ښه ریټ ورته میلاویږي ماشاءالله. دا وګورئ جي بالکل 50 روپۍ کم وي په قرض یې مولا ورکوو، دومره احترام یې کولی شو د عوامو په خدمت کې. دلته کې ګاهک رالی وي او بالکل ګاهک په دې کې ګرځي، که د چا جامه پیزار خوښیږي هغه ورته په ښه ریټونو باندې دلته کې میلاویږي. دا پیښور ښار چرګانو چوک سره نږدې دا ځای موجود دی. جی ماشاءالله د سکولونو بوټان پکې هم، د سپورټس بوټان پکې هم، هر قسم پیزار چې دی دلته کې میلاویږي. دا وګورئ. السلام علیکم، ستړي مشئ، په خیر راغلی دوستانو. منصف خان یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دا وخت موجود یم پیښور ښار کې، دلته کې سسته بازار ته راغلی یم، په کومه کې چې جامه پیزار هر یو شی تاسو ته په ښه ریټونو باندې میلاویږي. نو دا یو بازار دی، دې کې به انشاءالله زه ګرځم، مختلف ځایونو ته به ځم او دا هر څه چې دی دا ټول مناظر به تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوم. دې نه پس زه د خپلې ویډیو شروعات کوم او مخ پر لبه په دې بازار کې ځو. نو راځئ ملګرو. فرسټ اف آل دلته ډومبنی شاپ کې مختلف قسم بوټان دي او دا چې دی د نوو نه په دوګنه قیمت باندې ارزان میلاویږي او هغه هم دومره استعمال شوي نه، څه پکې بالکل نوي وي. دوسته دې کې نوی مال وي لږ یو شوي وي، خیم په بهر ملکونو نه راځي. دا بهر ملکونو نه راځي کارګو کېږي او دلته کې بیا دوی چې دی ګودامونو کې الي بیا یې راځي راوړي دلته دوکانونو ته او بیا یې سینګار کوي او دلته کې د ګاهک دپاره لګوي. ګاهک په دې لارو په دې ځایونو کې بیا ګرځي او چې کوم بوټان یې خوښېږي نو بالکل د هغې جوړ توړ چې دی کوي او ځان ته الي. ماشاءالله دا وګورئ جي ډېر ښه بوټان پکې موجود دي. دی لاس هم تاسو کتی شئ، دا مختلف بوټان چې دلته په دې دوکانونو کې لګېدلي دي. ماشاءالله تاسو وګورئ جي ډېر ښکلي ښکلي بوټان په دې کې موجود دي. لکه دا تاسو وګورئ بالکل نوي نوزي وي څه پکې. دا وګورئ ډېر ښه بوټان په دې کې چې دی مخې له راځي. دلته کې ګاهک رالی وي او بالکل ګاهک په دې کې ګرځي، که د چا جامه پیزار خوښیږي هغه ورته په ښه ریټونو باندې دلته کې میلاویږي. دا پیښور ښار چرګانو چوک سره نږدې دا ځای موجود دی. په هغه ځای کې زه ګرځم او دا سسته بازار دی، لګېدلی دی، د اتوار په ورځ لګي. دا وګورئ جي ماشاءالله د سکولونو بوټان پکې هم، د سپورټس بوټان پکې هم، هر قسم پیزار چې دی دلته کې میلاویږي. دا وګورئ دا دلته کې واسکټونه ماشاءالله کوټ ښایسته ښایسته پکې پراته دي او دا په مناسب ریټونو باندې چې دی میلاویږي. ماشاءالله دا وګورئ یخنۍ ته چې دی موسم اوړېدلی دی لږ لږ. دې نه پس چې دی د دې خلک شوق لري او دا اچوي هم ځکه چې یخني وي نو بس دلته کې دا نوي نوي کوټونه او نوي نوي شرټونه هر څه چې دی دلته مارکیټ ته رالی دي او بالکل ګاهک هم په دې باندې نن سبا چې دی راځي ګرځي پې او ځان دپاره چې دی اخلي. ماشاءالله دا وګورئ جي زبردست زبردست. دا لیدر دی، دا لیدر دی دوبۍ والا دی واصل شی میلاویږي او په ښه ریټ ورته میلاویږي. ماشاءالله دا وګورئ جي بالکل 50 روپۍ کم وي په قرض یې مولا ورکوو، دومره احترام یې کولی شو د عوامو په خدمت کې. ماشاءالله په دې تنګای کې چې دی سرسري زمبا کې چې تاسو دا هر څه وګورئ تاسو ته هم اندازه وشي. او دا پیښور ښار کې موجود یم، دا بازار ته راغلی یم، سسته بازار ته، کوم ځای کې چې په مناسب ریټ باندې ښه پراډکټ ښه سامانونه چې دی تاسو ته میلاویږي. دا وګورئ ماشاءالله څومره ښایسته ښایسته کوټونه په دې کې چې دی موجود دي او دا چې دی ښه په مناسب ریټونو باندې تاسو اخیستی شئ. او دا پیښور چرګانو چوک سره نږدې بازار دی. بازار ته څه ویلی شي؟ دا امپورټډ مارکیټ دی، فردوس پاټک دی. ها فردوس پاټک امپورټډ مالونه دلته کې راځي او تاسو ته چې دی امپورټډ مارکیټ هم دی او دلته کې امپورټډ سامانونه هم راځي او تاسو ته په ښه ریټونو میلاویږي. نو ماشاءالله دا تاسو کتی شئ دې کې هر قسمه مال چې دی رالی دی او بالکل تاسو ته په دې ویډیو کې وړاندې دی ښکاري به درته. په دې سایډ وګورئ ماشاءالله جي نن رش کم نه دی؟ نن رش کم دی.
د دې وجه څه ده واده خادای دي که نه په کلي مازدیګر بیا رش وي ښه ماسپښین نه پات چې دی بیا ډېر زیات رش وي اوس مونږ سهار وختي را روان شوي تقریبا اوس په 11 لا 11 نیمې داسې ټایم به وي که نه واو دلته کې خو بس ښار کې اکثر له خلک مو دي او کلي علاقو کې چې دی ودونه مدونه هغه چې کله خلک اټینډ کړي هغې نه پس چې دی بیا بازار طرف ته چې دی روخ وکړي سامانونو دپاره راځي چکرو دپاره راځي بیا داسې مارکیټونو باندې ګرځي او یخنیم را لځان دپاره چې دی ښه کوټونه ښه بوټان سپورټ دپاره اسکول دپاره چې دی سامانونه اخلي نو ماشاءالله هر څه تاسو وکتلو او دا بس امپورټډ بازار و کوم چې ما تاسو په دې ویډیو کې وښوله فردوس پاټک کې نو بالکل تاسو هم وکتلو امید لرم چې ویډیو به هم خوښه شوي دوستانو که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کوئ شیر کوئ او اوس ماله په دې ویډیو کې دلته اجازت راکوئ انشاءالله یو ځل به بیا په یو نوي او ښکلي ویډیو کې تاسو سره مخامخ کېږم د لوی الله په امان